د لوګر ولایت د فرعي سیندیزي حوزې ریاست مسؤلین وایي د 140 میلیونه افغانیو په ارزښت د ګڼو پروژو د تطبیق چارې روانې دي او زیاتوي چې دا پروژې د ځمکې لاندې او د باران اوبو د مدیریت په برخه کې دي. دوی وایي اوس په مرکز پل علم، خروار، خوښۍ، برکي برک، محمد اغې او سرخ ولسوالیو کې د ګڼو چک ډیمونو د جوړولو چارې روانې دي او د ورته نورو پروژو د تطبیق ژمنه کوي. د دې خو تقریبا 140 میلیونه د دې ټوله بودیجه دې ته منظوره شوې دا په 3 کاله کې تکمیلېږي د چک د بندونو لپاره چې په هغه کې یو د خروار د بند لپاره غټه بودیجه دی هغه ده او د سرخاب د بند او پاسو چک ډیمو لپاره 14 میلیونه بودیجه منظوره شوې ټوله چې په ولسوالیو په مرکز کې د زعامت اشته درو خول نو د دوه به د ګوره زیرزمیني اوبه هم له دې نه ډېرې پوره شي او د خلکو مشکلات هم ورسره حل شي. اوبه به په راتلونکي کې د موږ ډېرې ورسره پوره شي. په ورته وخت کې د لوګر ولایت اوسېدونکي د لوګر فرعي سیندیزي حوزې د روانو پروژو هرکلی کوي او له نورو هیوادوالو څخه غواړي چې د ځمکې لاندې اوبو په استعمال کې د احتیاط وکړي. ما به پروژه خوشحال هستیم که کل او در خود ولایت لوگر کار میشه به خارج نمیره دیگه. مردم خیلی خوشحال است از امارت اسلامی. ما کلی خوشحال هستیم که جوان‌ها در اینجا کار کنند، زحمت بکشند، در وطن خود آرامی است. جای آبیاری که در ولایت لوگر تطبیق شده این باعث پیشرفت و آسایش مردم شده که خیلی به فایده مردم است. دا ویلو ده چې په دې وروستیو کې د هوا په سړېدو سره لوګر کې د ویستل شویو څاګانو له اوبو څخه ګټه اخیستنه کمه شوې او په دې سره د ځمکې لاندې اوبو کچه ښه شوې.